د کندوز ولایت علي اباد ولسوالۍ ښاروالۍ مسؤلین وایي تیر 1403 کال د دې ادارې له بېلابېلو عایداتي سرچینو څخه شاوخوا 4 میلیونه افغانۍ عواید راټول او د دولت خزانې ته یې سپارلي دي. په تیر کال 1403 کې موږ تقریبا 9 لکه 1,000 افغانۍ راجمع کړي دي. همدارنګه د ښاروالۍ ځایي چارواکي وایي روان کال هم د دغې ښاروالۍ د عوایدو کچه ښه ده چې تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 2 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. سږ کال یې بودیجه پیشبیني کړې ده 45 لکه 14,000 افغانۍ چې تقریبا تر اوسه پورې ټولې شوي دي 22 لکه افغانۍ ټولې شوي دي. د کندوز ولایت علي اباد ولسوالۍ د ښاروالۍ مسؤلین داسې مهال د عوایدو ډیروالي خبره کوي چې تر دې وړاندې د دغه ولایت د ښاروالۍ ځینو نورو ادارو هم د عوایدو ډیروالي راپور ورکړی و.